بل یو سړي سوال کړی ده چې ما پلاټ اغستی ده او په نیټه باندې مې پلاټ اغستی ده یا مې ګاډی په نیټه باندې اغستی ده 2 میاشتې نیټې باندې مې اغستی ده خو لیکن 2 میاشتو کې زه هغه پیسو ورکولو ته تیار نشم او پیسې نشم ورکولی نو لهذا کو دا سړی د دې 2 میاشتو نه دا نیټه سیوا کې 3 میاشتې کې یا 4 میاشتې کې یا 6 میاشتې کې او پیسې ورسره هم سیوا کې نه دا سود ده چې یو ځل دې بیه وکړه او نیټه دې کېښودله چې په 10 لکه روپۍ باندې ما دا ګاډی واغستو او 2 میاشتې بعد به دا 10 لکه روپۍ درکوم یا مې دا پلاټ په 10 لکه روپۍ باندې واغستو او 10 لکه روپۍ به 2 میاشتې بعد درکومه نو که چرې 2 میاشتې بعد دې پیسې ورنکې او هغه مالک ته پلاټ یا د ګاډي والا هغه دا وایي چې خیر د نیټه به زیاته کو او پیسې به سیوا شي نه د دې 10 لکو روپو نه کو د سیوا واغستې نو دا سود ده یا دا کم چې اغستونکی ده او دا درته ووایي چې خیر د ماله لغونتې نیټه نور هم راکه او زه به دله بیا 11 لکه روپۍ درکم یا به دله 50,000 روپۍ په سیوا درکم خو نیټه راسره سیوا که نو که نیټه سیوا شو او پیسې سیوا شوې نو دا رونو دا سود ده او دا حرام ده بس چې یو ځل دې بیه وکړه کو هغې نیټې پورې تا ورکې خو ښه پخه کو نیټه دله سیوا کوي نو بیا به پیسې نه سیوا کوي او که پیسې دې سیوا کې نو دا په سود کې ردي او دا کار دې حرام ده